دی وایي ستاسو عیسایانو شیعګانو سره مناسب په شیعګا عیسایانو سره زموږ نه دي شوي ځکه تر اوسه پورې مناظره نه ده جوړه شوې تاسو چا سره جوړه کړئ موږ به ورسره وکړو انشاءالله د شیعګانو سره مخکې کلونو کې زموږ دلته جوړه شوله دلته یو هسپتال دی د هغې ډاکټرانو یو ډاکټره زنانه وه پکې هغه شیعه نه وه بیا دوی زموږ څو مدارس والا سره رابطه کړې وه هغوی ورته بیا زما نمبر ورکړه چې دوی سره رابطه وکړه موږ سره چې رابطه وشوه ما ورته هغوی ته ووایي چې دوه ملایان خپل راولېږي دوه به زه در ولېږم شرایط به طی کړو بیا مناظرې ته کښېنو هغه شیعه ډاکټر بیا خپلو ملایانو سره کوشش وکړو هغوی ملایان تیار نه شو بیا هغه ډاکټرانو ما ته کال وکړو چې دا ډاکټر موږ در ولو دا وایي زما څوک اشکالات دي ختم کړي زما څوک زه به شیعت پرېږدم تاسو ته به درشم بیا دلته راوسته ډاکټرانو مور سره 2 غنټې ورسره زما مجلس شوی و بلکې د دې نه شاید زیات شوی و د دغه اشکالات جوابات مو د په مجلس کې شیعت پرېښودو بیا ما ته وی علما ته داسې کوېسچن وښایي چې زما خاندان پوره خاندان هغه ویل شیعه دي چې زه هغوی لا جواب وکړم راوړو ما ورته ویل هغوی د لا جواب کولو کوشش مه کوه ما ورته ویل خپل ځان پټ وساتې یو 6 میاشتو پورې زه به لس کتابونه درکړم ته هغې مطالعه وکړه پټ پټ په خپلو خاندان کې ځان سره ملګري زنانه پیدا کړه 6 میاشت به تا خپل موقف کلک مطالعه کړی په دلایلو سره د هغې نه پس بیا ته خبره ښکاره کړه بیا خو ما سره ما ورته خپل وټساپ ورکوم که څه اشکال ودرته بیا زما سره رابطه کوه ما سره د 13 اختر کې هغه بل اختر کې یو ډاکټر سره بیا میلاو شو ما ته وی چې هغه زنانه پوره خاندان د ځان سره مسلمان کړی دی د هغې نه پس مړه چغې به وایي نو دومره جهر هم موږ نه یو قایل څومره چې تاسو نو زمونږ مناظرې مناسب دومره حده پورې چې کله جوړه شوي دي بیا ترې مونږ مخ نه دی اړولی الحمدلله بیا هم کړي په حضرت معاویه رضی الله تعالی په عنوان باندې مناظره جوړه شوې وه صده کې مونږ ورته ها کړو د هغوی ملایان بیا وروسته شو ونه شول هغه